د کلای زمان خان 80 متره سړک پاتې چارې پیل شوې. د کلای زمان خان 80 متره سړک پاتې چارې یو ځل بیا د کابل ښاروالۍ له لوري د پټۍ په پرې کولو سره پیل شوې. د یاد سړک په پرانیسته کې کابل ښاروال زیاته کړه چې لومړی د یاد سړک د اصلي کرښو دویم پړاو قیر د کار ساتنې او مراقبت ریاست له لوري اچول کیږي او وروسته به د فرعي سړکونو د قیر کولو په اړه هم اقدام وشي. کابل ښاروال دغه راز زیاته کړه چې یاد سړک ته یې 40 میلیونه افغانۍ ځانګړې کړي دي. نو دغه نن چې موږ افتتاح کوو دغه مو شروع کړی دی چې د دې لګښت ټول ټال تقریبا 40 میلیونه دی. د کلای زمان خان 80 متره سړک ټول ټال 4300 متره اوږدوالی او 80 متره پراخوالی لري او د اصلي او فرعي سړکونو په ګډون په 4 کرښو کې د ګلدانونو، جذبي کانالونو او پلو لارو په ګډون په بنسټیزه توګه ډیزاین شوی دی چې مخکې 80 سلنه کارونه ترسره شوي دي. دا خو پخوا د جمهوریت په وخت کې تقریبا 4.3 کیلومتره سړک دی او 2 اساسي سړکونه شوي دي، جوړ شوي دي. د خنه دا خو دغه د پل پاچا په حدود کې د 2 ناحیو سرحد ده چې اپل 14مه ناحیه ده او دې بله 9مه ساحه ده او دا به د ټول د کابل د شرق زون دپاره یو ډېره زیاته اسانتیاوي په برخه کې او دغه ډېره یو لویه سیمه پرته ده چې د ټول خلکو ته هم په اقتصادي لحاظ او هم د اسانتیاو په لحاظ باندې ډېره زیاته مفید سړک شو ده. د یاد سیمې ځایي اوسیدونکي د کابل ښاروالۍ له یاد اقدام هرکلی کوي او خوښ دي. د دوی په خبره په دې سره به د ښار ښکلا، نظم او کابل ښاریانو ته په تګ راتګ کې ډېرې اسانتیاوې رامنځته شي. دا جوړ کړي موږ مخکې هم خوشحاله اوس هم ډېر خوشحاله یو، بې انتها ډېر خوشحاله یو چې که دا جوړ شي نو موږ به ډېرې دعاګانې ورته کوو. ډېر زیات خوشحاله یم خو هیله مند یم چې کارونه یې بشپړ شي، ډېر به خوشحاله شو. سړک د وطن آبادي ده، د ښار ښکلا ده، نو په جوړېدو سره د ټولنې هر فرد ته ډېره ګټه او اسانتیاوې رامنځته کیږي. د کابل ښاروالۍ د مسؤلینو په خبره چې دوی په پلان کې لري څو سکل په هیواد کې 180 پروژې پیل کړي چې په یادو پروژو کې په کابل او ورته نور ولایتونو کې د 18 لوی سړکونو جوړول او د ځینو بیا رغول شامل دي. سږکال کابل ښاروالۍ د خپل شخصي بودیجې څخه 180 پروژې د کابل په سطح ټولې پلان لاندې لرو او تنها امریت د سړک سازي ته 18 سړکونه راکړي دي. دا فعلا هم یو سړک سږکال تکمیل کړ، په 3 کار جریان لرو. د دې پروژې د پاتې برخې لپاره په 1401 کال کې د کابل ښاروالۍ له داخلي پراختیایي بودیجې 40 میلیونه افغانۍ پلان شوي دي. یا سړک د ښار مرکزي برخې له ختیځ او سویل سره نښلوي چې په جوړېدو سره به د سړکونو د نښلېدو سربیره د 9مې، 12مې او 14مې ناحیې په ځانګړې توګه د بنایي او عبدالحق څلور لارې اوسیدونکو ته ډېر شمېر ترانسپورتي، ښاري او چاپیریالي اسانتیاوې رامنځته شي. عبدالله حیدرزی، CMG کابل.